بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل پروګرام شروع کوو. لومړی راځو د ایکسل پروګرام انټروډکشن ته چې تاسو یې وپېژنئ. ایکسل چې دی Excel is an excellent program which is used for calculation and accounting. ایکسل چې دا یو پروګرام دی چې استعمالیږي د محاسبې او اکاونټینګ لپاره. محاسبه یا کلکولیشن څه ته وایي؟ وایي کلکولیشن لکه فرضاً زه غواړم چې یو دوه عددونه جمع کړم، لیکم مساوي دغه عدد راخلم جمع شفت مساوي اوهم او بیا داسې لیکو انټر وهو، دا جمع شو، دې ته وایي کلکولیشن. اکاونټینګ چې دی دا د اقتصاد مربوط راځي چې هغې کې جورنال وي، بیلانس شیټ وي، لیجر وي، همدارنګه د ریپورټونو جوړولو لپاره هغه بیا اکاونټینګ استعمالیږي چې هغه هم په ایکسل کې کیږي. اوس راځو دا ایکسل کوم پروګرام چې دی دې ته ورک بک وایي. ورک بک ورکبوک څه ته وایي؟ د collection of sheets is called workbook. د شیټونو مجموعې ته ورکبوک وایي. ګورئ دلته شیټ 1 دی، شیټ 2، شیټ 3. په دغه یو ورکبوک کې چې دی سنګل ورکبوک کې موږ 255 شیټونه اخیستلی شو. 255 دا په یو ورکبوک کې. اوس راځو ورکشیټ څه ته وایي یا شیټ. شیټ چې دی د collection of rows and columns. د روګانو او کالمونو مجموعې ته چې دی شیټ وایي. لکه دا یو کالم شو A B C D، داسې کالمونه نشو او ورپسې 1 2 3 دا چې دی د رو نمبر شو. مونږ سره چې دی په دغه یو شیټ کې څومره کالمونه او څومره روګانې دي دا مونږ په څه طریقې سره معلومولی شو. تاسو به راشئ دلته به یو کلیک وکړئ، ګورئ بره ولیکل چې 1,48,506 یا آر مطلب روګانې او 16,384 کالم. یا په بله طریقه هم تاسو کولی شئ کنټرول بټن ونیسئ او ډاون ایرو کي ووهئ. داسې ګورئ مونږ یې اخر ته راوړلو 1,48,506 دا روګانې شو. بیرته چې دی کنټرول او اپ ایرو کي ووهئ، بیرته هم دا دلته راوړي، بیا کنټرول او رایټ ایرو کي ووهئ. مونږ یې دلته اخر ته راوړلو خو دلته دغه نمبر چې کوم دی دا په اے بي سی باندې دی. تاسې په دوو طریقو معلومولی شئ. یو دا چې دلته ولیکئ مساوي کالم، ټیپ به ووهئ او صرف انټر به کړئ، ګورئ 16,384 کالمونه. او په بله طریقه هم تاسې کولی شئ چې معلوم کړئ. فایل ته راځئ، اپشنز ته راځئ او اپشن کې چې فارمولا ته راځئ. فارمولا کې R1C1 ریفرنس سټایل چې دی دا ټیک مارک کوئ، اوکې کوئ. اوس به چې دی دا نمبر ته واوړي. که یې بیرته غواړئ تاسې نمبر نه چینجوئ اے بي سی ته کالم نمبر، نو فارمولا ته راځئ او دې کې R1C1 ریفرنس سټایل چې دی دا اوکې کوئ او بیرته کنټرول لیفټ ایرو کي ووهئ، مونږ به بیرته لیفټ سایډ ته راوړي. په دې باندې هم پوه شئ چې څومره روګانې او څومره کالمونه دي په یو ورکشیټ کې. دا مو وپېژنئ. اوس راځو خپله دغه سیلونه دي، هر یو چې دی سیل دی، مطلب دلته ګورئ که کلیک وکړو A1 د A کالم دی، اول سیل دی، دا دلته په نیم باکس کې د سیل ادرس راځي. دا مو وپېژنده. اوس راځو د دې اوپن کولو طریقو ته. نور به بیا مخکې چې دی دا انټرفیس به تشریح کوو انشاءالله. ګورئ لومړۍ طریقه دا ده چې په سټارټ مینو کلیک کوئ، دلته تاسې لاندې راځئ ایکسل باندې کلیک کوئ، ایکسل به اوپن کیږي. دا یو طریقه د اوپن کولو شوه. دویمه طریقه په سرچ کې تاسې لیکئ ایکسل، سرچ باندې کلیک کوئ او په سرچ کې چې دی تاسې څه لیکئ؟ ایکسل.
کلیک کوئ دا به اوپن کیږي. دریمه طریقه یې د رن ده. وینډوز کی پلس آر وهئ رن راځي. په رن کې تاسې لیکئ ایکسل اوکې کوئ ایکسل به اوپن کیږي. دا بله طریقه شوه. ورپسې بله طریقه چې ده هغه د شارټکټ ده. تاسې راځئ ایکسل باندې کلیک کوئ، په دې رایټ کلیک کوئ او اوپن فایل لوکیشن ته راځئ او دې ځای ته چې راغلی په دې ایکسل رایټ کلیک کوئ، د دې پراپرټیز ته راځئ. پراپرټیز نه وروسته چې دی تاسې ورته دلته شارټکټ کی نن ده، تاسې ورته مثال کنټرول شفټ ای وهئ. کله چې کنټرول شفټ ای ووهئ تاسې ته به دا به اپلای کوي، کنټینیو به یې کوئ اوکې. اوس به تاسې ته ایکسل کنټرول شفټ ای دې سره به تاسې ته ایکسل پروګرام اوپن کیږي. کنټرول شفټ ای ګورئ ایکسل پروګرام چې دی اوپن شو، دی شارټکټ کی شو. نورې طریقې هم شته دي خو په همدې باندې اکتفا کوو. راځو لومړی دغه ساحه دا بوک ون چې لیکلی دې ته وایي ټایټل بار. ټایټل بار دلته دغه ساحه چې ده دې ته وایي کسټمایز ریبن، کسټمایز کویک اکسس ټول بار ورته وایي. کسټمایز کویک اکسس ټول بار دغه ساحه چې دې ته وایي کیپشن بټنز چې دی کې لومړی کلوز بټن ده چې دې سره کلوز کیږي. دویمه چې دی ریسټور ډاون یا میکزیمایز بټن ده. دریمه مینیمایز بټن ده چې ټاسک بار ته دا کم وینډو چې ده راولي. بله چې دا ریبن ډسپلی اپشن دی، دې کې درې اپشن دی. ټو هایډ ریبن دا مکمل ریبن به هایډ کړي. بیا تاسو په کلیک کوئ شو ټیب، صرف ټیب راته وښیه. بیا کلیک کوئ ورباندې شو ټیبس ان کمانډ، ټیب او کمانډ دواړه راته وښیه. دلته هوم انزرټ پیج لیاوټ فارمولاز ډیټا دغه چې دي دې ته ریبنز یا ټیبز ورته وایي او د دې په داخل کې کټ کاپي پیسټ دې ته کمانډز یا اپشن وایي. بیا دغه ساحې ته چې دې ته وایي نیم باکس، په دې کې د سیل ادرس شو کیږي. لکه اوس مثال ما په A1 سیل باندې کلیک وکړ، د A کالم دی اوله رو ده، دغه سیل ته وایي A1. که دلته کلیک وکړم وره C کالم او دویمه رو، که دلته کلیک وکړم D کالم اتمه رو، دلته د سیل ادرس موږ ته ښودل کیږي. او بله دې ته وایي فارمولا بار. فارمولا بار کې چې دی کله چې موږ فارموله ولیکو یا ټیکس لیکو هغلته شو کیږي. لکه ګوره دا ټیکس ما لیکلی دلته به شو کیږي. یا مثال دلته لیکل کومه دا چې دی جمع کومه، دلته راځو اټوسم باندې کلیک کوو، کلیک دا جمع شو. ګوره که دلته په دې فارموله باندې کلیک کوو فارموله بار کې موږ ته شو کیږي چې دا د سم فنکشن کار کړې ده، نو دې ته وایي فارموله بار. او دې ته وایي کالم هیډنګ یا کالم نمبر ABCD او دې ته چې دی رو نمبر وایي 1 2 3. دې ته وایي سکرول بار. په دې سره دا ورکشیټ چې دی موږ لاندې او بر وړلی شو. همدارنګه دا چې دی ورټیکل دی او دا هاریزنټل افقي سکرول بار دی چې موږ لیفت او رایټ سایډ ته وړلی شو. دا شیټس نومیږي، دې کولی شو دې کې نور شیټونه موږ اضافه کړو 255 پورې. دې ته وایي سټیټس بار. او دا چې کم سیف کیږي دا ایکسل فایل دې سره اخره کې ډاډ XLSX ایکسټنشن راځي، یعنی په دې ایکسټنشن باندې دا سیف کیږي. سیف کولو طریقه یې داسې ده چې تاسې کنټرول اس بټن ووهئ، کنټرول اس یا دې ځای نه چې دی سیف باندې کلیک کوئ یا فایل ته راځئ سیف باندې کلیک کوئ. دې ځای نه به تاسې ورته ځای انتخابوئ. مطلب زه غواړم په ډیسکټاپ باندې سیف کړم. کله چې په ډیسکټاپ باندې سیف کوئ ولته بوک 1 ډیفالټ نوم یې بوک 1 راځي، یا که مخکې بوک 1 موجود وي بوک 2 بوک 3. نو دې ځای نه چې دی زه غواړم ورته نوم ولیکم. مثال فرضاً لیکم چې فایل. دلته به دا بیرته ایکسټنشن چې دی ایکسل کوم او دلته به ورته ولیکو چې فایل، صرف یو نوم مې ورکړ سیف. بس دا سیف شو. کلوز یې کړئ دې نه. ګورئ دلته که راشو ډیسکټاپ ته، ډیسکټاپ باندې نه دی سیف شوی، بل ځای کې وګورو ډاکومنټ کې. ریفریش مې کړو، نه دی سیف شوی. دوباره به سیف کړو یو بل فایل. دې کوم داسې یو څه لیکل وکړه، کنټرول انټر سره دا تکرار راځي. سیف باندې کلیک کوو. زه غواړم په ډیسکټاپ باندې سیف کړم. په ډیسکټاپ باندې د فایل په نوم باندې سیف شو. دا به کلوز کړو. فایل په نوم اخره کې XLSX د ایکسټنشن شو. نو دا زمونږ لومړنی درس و. سبا به نه به انشاءالله چې دی
په اکسل کې چې کوم دی د کلیپ بورډ نه سټارټ اخلو او کټ کاپی پیسټ نه به شروع کوو ان شاء الله.